سلام درود. زه هم خپل سلامونه کې هیله د یک تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو وایم په دې هیله چې روغ جوړ به اوسیږي. حکیمي صاحب محترم، دغه ټول ته معلومه ده چې د پکتیا بدن روزنې ورزش ریاست نهایتاً کوشش کړی ده او کوشش کوي چې د ورزش د رشد انکشاف ودې په خاطر باندې کار وکړي او الهی الحم دغه موږ په عمل کې ثابته کړې ده چې د پکتیا ورزش ته څومره کار شوی ده. د پکتیا ټول ورزشکارانو ته ټول د ورزش مینوال ته ښه بهتره معلومه ده. نو په دې عرصه کې د پکتیا ورزش ریاست په مختلفو برخو کې لکه د سټیډیوم بیا رغونه، د دې ترڅنګ ترمیم برخه کې د نوي سبکونو ایجادولو برخه کې همکاري، همدا شی ورزشکارانو ته د ورزش د لوبو زمینه سازي په خاطر باندې په هر نگاه نه کوم وایو چې وسله هم اسلامي امارات د ورزشکارانو تر شکلک ولاړ ده او دوی لپاره کلک ملاتړ کوي او د دوی د ښه لاسته راوړنو په خاطر باندې دوی هر ډول ملاتړ په خاطر ولاړ دي او زمینه سازی ورته کوي. خب سپاس. احساس علاقمندی جوانای پکتیا را اگر بگین با ورزش چگونه است؟ دغه برخه کې موږ په تیر وختو کې تقریبا 45 ورزشي اماکن درلودلو. دغه د پکتیا ورزشکارانو ټول ته بهتر معلومه ده، ولی اوس د شکر ځای ده چې موږ 15 الی 16 ورزشي اماکن لرو، یعنی په مدت دغه 4.5 کلو کې تقریبا 50% نه ورته وایو نو 45% یعنی مقابل دومره هغه ورزشي اماکن ورزشي کلافونه زیات شوي دي. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې واقعا ورزشکارانو مینه د ورزش سره زیاته شوې ده، د عامو وګړو او د ورزش په ګټو او په لاسته راوړنو باندې دوی پوه شوي دي. نو په دې خاطر باندې ځکه ورزشي اماکن هم زیات شوي دي. بله بدون شک. خب احساس اگر بیاییم که تا چی حد مسئولان ورزشی توانستند زمینه‌های بهتر ورزشی را برای ورزشکارا در ولایت پکتیا برابر بسازند؟ دا خو یو معلومه خبره ده، موږ مخکې یادونه وکړه، هغه که د لوبو په برخه کې وي، هغه که د هر ډول مالي ملاتړ وي، د دوی ته زمینه سازي وي، په دغه برخه کې د پکتیا اولمپیک بدن روزنې ریاست ټول رهبرۍ په دې کوشش کوي چې ورزش تنه مرکز کې محدود نه کړي، د ورزش تنه د مرکز لپاره کار نه وکړي، په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د لوبو لپاره اسانتیاوې برابروي، هغه که د لوبو د امنیت د تامین په خاطر باندې وي، هغوی که د لوبو د برګزاري یا د دیرولو په اسانتیاو برخه کې وي، د دوی ترڅنګ کلک ولاړ دي او هر وخت د دوی ملاتړ کړی ده. دوی سره هغه لازم چې د ورزشي لوازم او اجناس د خپل امکاناتو په کتو سره دوی تشویق کړي دي د مختلفو لارو نه.